السلام علیکم دوستانو، تاسو اوونی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. څنګه یې تاسو ټول؟ انشاءالله چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خپل کورنیو ترڅنګ خوشحاله او ارامه یې. موږ هم الحمدلله د الله په فضل ټول روغ او جوړ یو. زموږ خواته خو هوا سړه شوې ده، ایله اوس د نومبر میاشت کې داسې ښکاري چې ژمی دلته شروع شو. تاسو خواته هوا څنګه ده او ستاسو کوم سیزن خوښیږي؟ زما خو ژمی خوښیږي چې ارامه ماحول وي، لنډې ورځې، اوږدې شپې. په دې اوږدو شپو کې کورنۍ سره یو ځای یو څه ناڅه په ګډه سره جوړول، ټول یو ځای کېناستل، فلم لیدل یا هم هسې کیسې کول زما ډېر خوښیږي. نو راځئ چې د همداسې یوې ورځې ولاګ تاسو سره شریکه کړم چې موږ ټول کور کې یو نو څنګه وخت تېروو. موږ چې ټول کور کې یو او څه کار ونه لرو نو د خپلې د خوښې یا هم د ماشومانو په فرمایش یو څه ناڅه خاص جوړوو. نو په دا ورځ مو یو مزهدار او ښه پسته او نرم افغاني ډوډۍ جوړه کړه چې د دې به یو تفصیلي ویډیو هم تاسو سره شریکه کړم. روغني ډوډۍ دپاره مې اول اوړه وغږل چې خمیر مایه، لږ نیم ګرم اوبه، بوره، لږه مالګه، هګۍ، غوړي اوړه مې په یو کاسه کې واچول. د دې په سر مې یو پیاله شیدې هم واچولې. ولې شیدې مې یو ور نه بلکې لږې لږې پکې بر اضافه کول او اوړه مې غږل. اوړه مې چې وغږل بیا مې 2 ځایه تقسیم کړ او 2 پیړۍ مې جوړې کړلې. د دې په سر مې یو ټوټه واچول او تقریبا 1 نیم ساعت دپاره مې پرېښودلې چې سمې ورسیږي. بعد له دې چې اوړه ورسېدل بیا مې یو پیړۍ راواخیستل او د یو ډوډۍ په اندازه مې هوار کړم. څنډې مې ورته لږې ډبلې پرېښودلې. بیا مې پرې ډیزاین جوړ کړم چې دا استثنایي وي، هر څوک د خپلې خوښې ډیزاین پرې جوړولی شي. او ما د کیک ډیزاینول دپاره چې کوم لوښی وي هغې سره پرې ډیزاین جوړ کړم. دا مې بیا دوباره 10 دقیقو دپاره پرېښودله چې ځان ونیسي او تر هغه مې بیا دا شام تیار چالان کړ چې ګرم شي. بیا مې د هګۍ زیړ او شیدو مخلوط هم ورته جوړ کړ تر څو دا روغني ډوډۍ ښه جلاداره راشي. ورپسې مې بیا لږ سیادانه او کونځلې هم پرې واچولې. بیا مې داش کې 15 دقیقو دپاره کېښودله چې پخه شي. دا چې په دغه اندازه سره شوه بیا مې وویستله. تاسې لیدلی شئ چې څومره ښایسته سره شوې او خوند خو یې لا هېڅ پوښتنه مه کوئ. ښه نرم او پسته هم راغلې وه. دا مې یو څنګ ته کېښودله، بله مې هم داش کې کېښودله چې پخه شي. او تر هغې مې بیا هګۍ رومیان سره پخې کړلې. بیا مې یو کړاهي کې غوړي واچول او پرې مې ښوده چې ګرم شي. ورپسې بیا 2 دانې میده شوي رومیان هم پکې واچول او یو څو دقیقو دپاره مې پخه کړل. بیا مې پکې 2 پلې اوږه هم واچوله او رومیان سره مې ګډ کړله. بیا مې پکې یو وړه قاشقه مالګه هم واچوله. دیګ مې وښورولو. بیا مې د کړاهي سر بند کړ او کم درجې باندې مې کېښودلو چې رومیان نرم شي. بیا مې کړاهي سر خلاص کړ، رومیان مې ښه سره مکس کړل او د دې دپاره چې ښه ښایسته رنګ وباسي نو یو وړه قاشقه روب مې هم واچولم. بیا پکې یوه دانه تریخ مرچ او د یوې پیالې په اندازه میده شوي شین پیاز هم واچول او سره ګډ مې کړم. دوستانو که تر اوسه مو هګۍ په دا طریقه نه وي جوړه کړې نو حتما یې جوړ کړئ، ډېر خوندور راځي. ورپسې بیا لږې مسالې پکې واچولې. مسالې دې کې ډېر نه کارېږي، فقط لږ تور مرچ، مسالهدار څه مرچک. که چا سره دا نه وي نو کولی شي لږ دانهدار څه مرچک هم صحیح دی. بیا مې دا مسالې ورسره ګډې کړلې. بیا مې لږه تازه دانیا هم واچوله چې زما د تازه دانیا خوند او بوی ډېر خوښیږي او داسې خواړه کې خو بیخي لا ډېر خوند کوي. قورمه چې په دغه اندازه تیاره شوه بیا مې هګۍ پکې واچولې او د یو هګۍ سپین چې د روغني ډوډۍ نه پاتې و هغه مې هم پرې واچول چې اسراف نه شي او بې ځایه پاتې نه شي. د دې په سر مې بیا لږ نور میده شوي شنه مرچک او لږ مالګه هم واچوله. بیا مې د کړاهي سر بند کړ او پرې مې ښودله چې په کم اور باندې پخه شي. تر هغې مې بیا د شیدو چای هم تیار کړم. زما ډېرو ولاګونو کې به تاسو اورېدلی وي چې زما د شیدو چای ډېر خوښیږي. باور وکړئ چې زه کار ته هم ځان سره وړم. په کومه ورځ چې د شیدو چای ونه څښم بیا ورځ ښه نه تېرېږي. او داسې هم نه ده چې ټوله ورځ بس همدا یو شی څښم، فقط یو پیاله سهار کې بس. د شیدو چای زه داسې جوړوم چې اوبه او تور چای ښه صحیح جوش کړم. بیا پکې بوره واچوم. دا مواد چې ښه صحیح جوش شول بیا پکې شیدې هم واچوم. بیا یې نو یو څو دقیقو دپاره سم صحیح جوش کوم. منځ منځ کې بیا یو سمڅۍ سره داسې لږ اخلم او بېرته پکې اچوم تر څو ښه صحیح خوند پیدا کړي او رنګ یې هم ښه ښایسته راوځي. بیا تر هغې چې چای تیارېده هګۍ هم پخې شوې. د دې په سر مې بیا لږ مسالهدار مرچ او لږه نوره تازه دانې هم واچوله. نو دا تیار شو. ورپسې نو هر څه تیار شو. لږ د آلو بخاره مربا مې هم یو څو ورځې مخکې جوړه کړې وه، هغه مې هم په کاسه کې واچوله او د مڼې مربا مې بیا خورجانې راته راوړي وو. نو هر څه مو اماده شولو، په ګډه مو سهار چای وڅښلو. په دې اروپا کې ډېر مصروف او سرګردانه او ژوند دی. په باقي ورځو کې ټول مصروف وي، څوک درسونو کې او څوک کارونو کې، نو د سهار چای یو ځای نشو څښلی. نو کوشش کوو چې په کومه ورځ رخصتي وي دا ټول کور کې یو نو دا ورځ بیا په ګډه سره تېر کړو.
او په دې کارونو کې زه عموما ماشومان هم ځان سره مصروف وم نو هغوی هم را سره مرسته کوي. ورپسې نو ماشومان مو ویستل او کرسمس مارکیټ ته لاړو چې فلحال د کرسمس سیزن دی نو هر طرف ته کرسمس مارکیټونه جوړیږي چې هر څوک چې غواړي غرفې جوړوي او یو څه ناڅه خرڅوي. که څوک تر اوسه لاړ نه وي نو هغوی دپاره یو لنډ معلومات. د دې ځای نوم کرسمس مارکیټ دی ولې دا یو مذهبي ځای نه دی. دلته هر څوک کولی شي لاړ شي. عموما دلته خلک سودا ته نه بلکې ساعت تېرولو دپاره ځي او یو څه ناڅه خوړلو ته. دلته په دې وخت کې یو خواړه چې ډېر مشهوره دی هغې ته لانګوش وایي. دا پراټې غوندې وي او خلک ډېر په مینه اخلي او خوري او مزهدار هم وي. او یو رقم څښاک هم دلته ډېر مشهور دی چې دارچیني نه جوړیږي. دې کې یو رقم الکولي وي او یو رقم بغیر د الکوله. نو دا هم دا خلک ډېر په شوق څښي او د همدې دپاره دلته راځي هم. نو په دا ورځ دلته کافي رش هم و او ډېر خلک هم راغلي وو او د ماشومانو د لوبو ځایونه او سامانونه هم وو. نو موږ هم همدې دپاره لاړو چې د ماشومانو ساعت تېر شي. که چې په رسمي ورځو کې د ماشومان درسونو دپاره دوی هم ډېر چېرته نه پرېږدي او زه هم نه. نو همدې دپاره د اونۍ پای کې یو څه ناڅه مصروفیت ځان ته پلان کوو. ورپسې بیا دوی ته د دوی د خوښې شیان واخیستل لکه دغه خواږه چې چوروز ورته وایي. دلته چپس هم ډېر خوندور او کرپونکي وو نو دا مو هم ورته واخیسته او کریپس مو هم واخیستل. دا چې د هر چا خپل خپل فرمایشونه ول نو هماغه مو ورته واخیسته چې دوی غوښتل. ماشومان چې ښه وګرځېدل او ساعت یې تېر شو بیا نو راغلو بېرته کور ته. په بله ورځ بیا د ژوند ملګري پسندیده کیک هم ورته جوړ کړ چې د بادامو کیک کور کې د ماشومانو تر څنګ د ژوند ملګري مې هم ډېر خوښیږي. هغې دپاره مې نیمه پیاله غوړي، شپږ غټې قاشقې په اندازه لږ ویلې شوی کوچ، نیمې پیالې نه لږ کم بوره، زه پکې بوره لږ اچوم ځکه چې ډېر بوره د چا نه خوښیږي، 3 دانې هګۍ، نیمه پیاله بټر ملک. بټر ملک تاسو کولی شئ کور کې هم جوړ کړئ چې نیمه پیاله شیدو کې یوه غټه قاشقه سرکه واچوئ او یو څو دقیقو دپاره یې پرېږدئ نو دا بټر ملک به تیار شي. نو دا مې چې هم پکې واچولو بیا مې دا ټول مواد سره مکس کړم. ورپسې بیا یوه پیاله اوړه، 2 وړې قاشقې بیکینګ پوډر او یوه وړه قاشقه ونیلا ایکسټرک هم واچول او بیا مې سره ګډ کړم. ورپسې بیا نیمې پیالې په اندازه بادام هم پکې واچول او سره مکس مې کړم. دا مې بیا یو څنګ ته کېښودل او د کیک لوښی مې د غوړیو سپرې سره غوړ کړ او دا کیک مې پکې واچولو. د دې په سر مې بیا لږ نور میده شوي بادام هم واچول. یو څو وارې مې دا لوښی وټکوله تر څو ایر ببلز پکې جوړ نه شي. بیا مې تیار ګرم شوي دا که په 180 درجو کې 15 دقیقو دپاره پوخ کړ. دا شنه مې چې وویستله نو اول مهم کار مې چې وکړ هغه دا وه چې یو ډکي سره مې چک کړ چې منځ یې ښه صحیح پوخ شوی که نه. کیک ښه صحیح پوخ شوی نو بیا مې لوښي نه جدا کړ. تاسې هم لیدلی شئ چې دواړو خواونه څومره ښایسته پوخ شوي وو. اوس نو دا باید 15 دقیقو دپاره پرېښودل شوی وی چې یخ شي. ولې ماشومان داسې وارخطا وو چې باید زر ټوټه کړم او دوی ته ورکړم. بیا مې دا کیک ټوټه کړ او تر څنګ مې لږ د شیدو چای هم جوړ کړ نو بیا مو په ګډه سره نوشي جان کړ. همدې سره د ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې دا ولاګ مو خوښه شوی وي. کمنټ کې خپل نظر حتما را سره شریک کړئ او که زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.